د دې ټولو روایتونو او د قشان د بابونو د خبره معلومیږي چې گزاره دي نفس پتا باندې رب العالمین لږ زره وسعت را وسره کوشش دا وکړي چې دا عمل ته پرې نه دی بلکې کولی پکار دی معلوم نصاب نه لري انسان دومره لکه او دومره زره روپۍ لري به پېشته کو دومره نه به نشته نه دویمه خبره دا چې مسافر انسان باندې قرباني شته او غنه یو سړی په سفر کې روان دی ابن ماجه کې روایت دی دویم جلد 200 نمبر صفحه ابو هريره سے فرمایي چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایلی دی چې چا چې وصي او قرباني ونه کړه وې دا سړی د زمون عیدګاه هم بالکل ناظری د ټول مخ کورنۍ خبره ده چې قرباني کول دا ضروری دي زمونږ الله په امر کړی دی فصلی لربک وانحر منځ د خپل رب لوکا او د قشن قرباني د الله لپاره وکا زمونږ الله امر دی دې کې به نصاب میسب ضروری دی وجه دا چې ابن ماجه کې روایت دی دویم جلد 200 نمبر صفحه ابو هريره سے فرمایي چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایلی دي چې چا چې وصي او قرباني ونه کړه وې دا سړی د زمون عیدګاه هم بالکل ناظری کی ساعتن معنا وصي ویل د زکات په اړه کې د فیصله دا چې انسان ونی می تولی ستر لري او 250 می تولی 50 به په زکات شته د قرباني په اړه کې د شرایط نشته د زکات اندازه نه معلومه کړي الله او رسول بلکې صرف د وسه خبره کړي معنا گزاره چې گزاره د برابر د کوي بکار دي نبی صلی الله علیه وسلم تر وفات پورې دا پر خودل نه دا به کول مصدد حاکم کوم دا روایت د قشم مصدد احمد کې ایو جن امام ابو داود رحمه الله په دې باندې به مستقل باب خودل دی چې باب ایجاب الاضاحی باب ثابت دی بیان د دې کې چې د قرباني واجب دي ترمذی امام بخاری د دې ټول روایتونو او د قشان د بابونو د خبره معلومیږي چې گزاره دي نفس پتا باندې رب العالمین لږ زره وسعت را وسره کوشش دا وکړه چې دا عمل ته پرې نه دی بلکې کولی پکار دی الله رب عزت به دغه عمل د وجه نسبت د نور مال کې پر اخیره ولي نتیجه دا چې معلوم نصاب نه لري انسان دومره لکه او دومره زره روپۍ لري به پېشته کو دومره نه به نشته نه زکات ځان لري او دا ځان لري دویمه خبره دا چې مسافر انسان باندې قرباني شته او غنه یو سړی په سفر کې روان دی د قرباني وخت در باندې راغی قرآن او سنت چې کله انسان مطالعه کوي د دینه به دا خبره معلومه شي چې مستحب دا واجب نه ده لکه څنګه چې امام ابو داود رحمه الله باب خدره د دویم جلد 2 نمبر صفحه کې باب المسافر باب ثابت دی په بیان د مسافر کې چې هغه قرباني کوي توبان نه نقل کړی دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سفر کې قرباني وکړه به موږ لږ شي ویل چې یا توبان د ګټ نه لږ زره دغه کومه برابر کا همیشه موږ هغه په خوله خړل هم تر دې پورې چې مدینه منورې لراوړو مشم کې مدا وایي ته به حقیقي تحفه الاحوذی بهم جلد 350 کې روایت د عبد الله بن عباس راغلی هغه فرمایي چې موږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وو چې کله بغټ اختر راغی نو موږ په دې غوي کې هغه کې وکسن شریکان شوور چې وکړي هغه کې لس کسان صاحب د مشکات هم د روایت راوړي دی ولې صحیح امام بخاری په دې باندې باب خود لري باب الوصيه للمسافر والنساء باب ثابت دی په بیان د قرباني کې د پاره د مسافر او د قشن د زنانو د پاره عائشہ رضی الله عنها فرمایي نبی کریم علیه الصلاه والسلام په سفر کې د خپل بیان د قرباني وکړه بل بقر په دې غوي باندې معنا واجب نه ده مستحب ده صاحب د شامی بنظم جلو سلطنوي شیخ الاسلام ابن حزم والعزتمن کتاب المحلى شپږم جلد ودرش کې همدا مسله ذکر کړی ده هغه امام نووي سے ابن قیم رحمه الله زاد المعاد کې دا خبره به ذکر کړی ده نتیجه دا چې په مسافر سړي باندې مستحب دا واجب ور باندې دا کچرته وکړه نور الله نور کوی نه کړنه بالکل دا باندې سم ملامتي